طالبانو افغان حکومت ته ډیر قوي جواب ورکړ او مننې یې پرې ووهلې. طالبان څه غواړي؟ ولې داسې کوي؟ یو طرف ته هر ولایت والي شکایت لري چې طالبانو جنگ ته ډیر سخت زور ورکړی ده او هره ورځ تلفات اړوي. دوی څه غواړي د افغانانو نه؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یو تازه خپاره کړي بیان کې د حکومت لخوا اعلان شوی مذاکراتي پلاوي رد کړي دي او ملنډې یې پرې وهلې دي. څو شېبې وړاندې د طالب اورپکو لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا اعلان شوي مرکچي پلاوي دوی ته د منلو وړ نه دي. مجاهد زیاتوي چې دوی له امریکایي لوري سره هوکړه کړې وه چې حکومت به د نورو افغانانو په شان د یو جهاد په توګه له دوی سره په مذاکراتو کې ګډون کوي، نه د یو حکومت په توګه. دوی وړاندې په خپله خبرپاڼه کې زیاتوي چې که افغان حکومت غواړي یو تلپاتې سولې ته ورسیږو، په کار ده چې یو باصلاحیته پلاوي چې په وینا یې له ټولو جهاتونو څخه رامنځته شوی وي جوړ کړي. د طالب اورپکو ویان وایي چې له اوسني اعلان شوي لیست نه ډیری جهاتونه راضي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا د معصوم ستانکزی په مشرۍ 21 کسیزه مرکچي پلاوي اعلان شو. د افغان کشالي د حل لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه سیمه او نړۍ کې هڅې روانې دي چې تېره میاشت په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ لومړنۍ توافقنامه لاسلیک شوه. د دغې هوکړه لیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د 13 هیوادونو استازو ګډون درلود. د هوکړه لیک یوه برخه د دولت د 1000 بندیانو په بدل کې د طالب اورپکو د 15000 بندیانو خوشي کول راغلی وه چې افغان ولسمشر هم په مشروط ډول دا شرط ومانه، خو زیاته یې کړه چې طالبان به په خپل تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا وسلوالو طالبانو په هوکړه کې یو بنسټیز ټکی له افغان دولت سره د طالبانو مخامخ خبرې وې. د یادونې وړ ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر افغان حکومت نیوکه کړې وه چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړولو کې پاتې راغلی دی، خو ولسمشر غني بیا د یادې برخې ځنډ د کورونا پر وړاندې مبارزه کې د حکومت بوختیاوې ګڼي. تر دې دمه حکومت امریکا او په افغان سولې کې ښکېلو لوریو کې کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.